السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. رحیم الله متقی د لغمان ولایت څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه دوه پوښتنې لرم. لومړنۍ پوښتنه مې دا ده که چا کره کونډه انګور وي خسر پرې خرچه کوي مګر عشر چاته نه ورکوي، وایي زه یې په یتیمانو مصرفوم، دا څنګه ده؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې د جمعې لمونځ فرض عین دی که واجب؟ د لومړنۍ پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم چې ستا دا پوښتنه دوه اړخه لري. لومړنی اړخ یې دا دی چې آیا څوک خپلې انګور ته عشر او زکات ورکولی شي که نه؟ او دوهم اړخ یې دا دی چې څوک په خپل انګور باندې یا د هغې په یتیمانو باندې مصرف کوي او عشر نه ورکوي، غاړه یې خلاصیږي که نه خلاصیږي؟ د لومړني اړخ ځواب ته راځو. د اصولو او فروعو نه پرته نور ټولو خپلوانو ته د زکات ورکول نه یوازې جایز بلکه افضل هم دی. د زوی ښځه یعنې انګور دا نه په اصولو کې داخل ده او نه په فروعو کې، نو له دې وجې هغه د زکات مصرف هم ده. نو د دې لپاره خپل انګور ته زکات ورکول دا جایز دی اگر که ګټه یې بیرته هم په همغه کور کې پاتې کیږي، خو په دې شرط چې د انګور په خپله غنیه نه وي او د زکات مستحقه وي. بحر رایق په دویم جلد کې په 243 صفحه کې باب المصرف کې او فتاوی هندیه په لومړني جلد کې 190 صفحه کې کتاب الزکات کې په اوم باب کې چې هغه باب په مصارفو کې دی، او ابن عابدین شامی رحمه الله په رد المحتار کې په دویم جلد کې په 353 صفحه کې باب المصرف کې لیکي وقید باصله وفرعه لأن من سواهم من القرابة يجوز الدفع لهم وهو أولى لما فيه من الصلة مع الصدقة كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات الفقراء. ولهذا قال في الفتاوى الظهيرية يبدأ في الصدقات بالأقارب ثم الموالي ثم الجيران، وذكر في موضع آخر معزيا إلى أبي حفص الكبير لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج فيسد حاجته. حاصل د دې عبارت هم هغه څه ده چې مخکې ما تاسو ته بیان کړ. نو انګور نه په اصولو کې داخل ده او نه په فروعو کې داخل ده. زکات ورکولی شي، ورور ته یې ورکولی شي، خویندو ته یې ورکولی شي، عمګانو ته یې ورکولی شي، کاکاګانو ته یې ورکولی شي، ماماګانو ته یې ورکولی شي، خالاګانو ته یې ورکولی شي. هو راځو دویم اړخ ته. که یو سړی عشر نه ورکوي او دا وایي چې زه په خپل انګور باندې او د هغه په بچیانو باندې مصرف کوم، دا خبره د صحیح نه ده. کولی شي چې هغه عشر دوی ته ورکړي، اما داسې نه چې په دوی باندې مصرف کوي او وایي زه عشر نه ورکوم. د خپل قلب رب واړي سوله یتیمان چاته برځي، سوله یتیمان چاته برځي، نکوي آزان زیل مدینی غم کی د جانان گرزی سترگی سری خدایا بلال بلال جانی. او د دویمې پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم
مفتی کفایت الله صاحب په کفایت المفتی کې په 5م جلد کې په 104 صفحه کې لیکي د جمعې لمونځ ځان ته ځانګړي شرایط لري. کله چې هغه شرطونه موجود شي نو د جمعې لمونځ فرض دی، او که دا شرایط نه وي موجود بیا د جمعې لمونځ فرض نه دی. اول دا څوک چې د جمعې لمونځ ادا کوي هغه به آزاد وي. دویم دا مقیم به وي په ښار کې. دریم دا جوړ به وي یعنی مریض به نه وي. څلورم دا چې امن به ورته حاصل وي. پنځم دا چې مصر یا به فنا د مصر وي. شپږم دا چې پاچا به وي یا به نائب د پاچا وي. او اوم دا چې وخت به د ماسپښین وي او خطبه به وي. نو که یو څوک آزاد وي، مقیم وي په ښار کې، مریض نه وي، امن ورته حاصل وي، مصر یا فنا د مصر وي، او هلته د خطبې لپاره پاچا یا نائب د پاچا وي، وخت د ماسپښین وي او خطبه وي، په هغه باندې د جمعې لمونځ فرض دی. او پاتې شوه دا خبره چې په نن زمانه کې اجرا د حدودو او تنفیذ د احکامو نشته، نو هغه بالفعل کېدل او جاری کول دا شرط نه دی، بلکې مطلق قدرت شرط دی چې د ښار او د وخت حاکم به قدرت پې لري، لکه څنګه چې بحر رایق دا مسله په تفصیل سره لیکلې ده. او همدغه مسئله ابن عابدین الشامی رحمه الله په رد المحتار کې په 2م جلد کې په 9 صفحه کې باب الجمعه کې، او فتاوای هندیه په لومړني جلد کې 145 صفحه کې باب الجمعه کې، او بدایع صنایع په لومړني جلد کې په 585 صفحه کې باب شرایط الجمعه کې په تفصیل سره څیړل. خو بیا هم دا کړه رحلت له دنیا، بې له خدایه نور واړه د فاني، بې له خدایه نور واړه د فاني، نه کوي اذان زې له مدینې، غم کې د جانان ګرځي سترګې سرې، خدایا بلال بلال ژاړي،